بسم الله الرحمن الرحیم. لومړي سر کې خو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا د سیم فاینل ته وتلو مبارکي ټولو هیوادوالو ته. غوښتل مې یو وړوکی میسج در سره شیر کړم. اول خو ټولو هیوادوالو نړۍ مننه چې خپل دعاګانو کې م همیش یاد ساتلي وو. واقعا د لوبغاړو محنت هم و، خو ستاسو دعاګانې هم وې چې مونږ یې دغه ځای ته را رسولي وو. همیش مو مونږ ته د خپله دعاګانې کړي دي، دعا کې مو یاد ساتلي وو. او په دې هیله چې انشاءالله را روانه لوبه چې ده مهمه لوبه ده، سیم فاینل لوبه ده، په دې لوبه کې هم ټولو نه دا خواهش دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. او خدای نخواسته چا په زړه کې داسې څه خبره را نشي یا سې چا نه تکبر ونه شي،